ډاکټر محمد اشرف غني د سقوط لامل نه و. حمید کرزي، احمد مسعود او اطرافیانو یې افغانستان پلورلی و. په سلامونو مو هرکلی کوم د حقیقت نیوز درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني ورور حشمت غني وایي د جمهوري نظام د سقوط لامل اشرف غني نه و، بلکې حمید کرزي، احمد مسعود او ورچاپېره ملاتړو او خواخوږو یې افغانستان له مخکې پلورلی و. د جمهور خبري اژانس د خبر له مخې حشمت غني احمدزی چې په دې وروستیو کې له خپل ورور محمد اشرف غني سره اماراتو کې لیدلې دا څرګندونې په تازه مرکه کې کړي دي. ښاغلی حشمت غني چې له خپل ورور سره 4 ساعته خبرې کړي دي، په دې باور دی چې د طالبانو د بیرته راتګ عامل امریکا ده، ځکه په وینا یې د قطر خبرې او توافق و چې طالبان واک ته ورسېدل. نوموړي د هیواد څخه د خپل ورور له وتلو سخت دفاع وکړه. ویې ویل که چېرته محمد اشرف غني نه وی وتلی، نو لکه د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله دی به هم وژل شوی وی. دی دا هم وایي که ښاغلی غني نه وی وتلی، ښایي افغانستان کې هم د اوکراین مشابه پیښې شوې وای او زرګونه انسانان به قتل شوي وی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.